غل دی هغه ګوره غل نیمه مالک را سره سلامونه ګرانو ملګرو مینوالو د جمعې ورځ ده څنګه تاسو تاج صاحب مخکې ویډیو کې وموې او وزګارو چوټي وه زه په خپله باندې یو ګمنام سړی مې خیر دی نوم کې مې څوک باندې دی خیر دی تیمور فاتح مې نامه ده جهان صاحب دی را سره د سترګو تور تاج صاحب او بیا په تیره مشر خو تاسو پېژنئ نامې د چا نه ورکه نه ده نوید احمد کودروال صاحب زمونږ نایب صدر هم دی دا خبره ده بالکل تاسو ته معلومه چې دی زموږ نایب صدر دی د تعریف تپوس به نه کوئ صاحب او زه خو بیا چېرته په کمنټ کې تاسو ملګرو غوښتنه وکړه چې د نایب صدر نه تاسو دومره زور ولې ورکوئ نو که بیا موږ ضروري وګڼله هغه خبره بیا تاسو ته کیدی شي د هغې موږ بیا تعریف نور وکړو چې نایب صدر کینې تاج صاحب او دې وخت کې موږ ولاړ یو د میل سره نوم خو د میل نه راځي خو دلته زموږ ملګری دی امین فطرت هغه ته ولاړ یو هغه روزي بیا به انشاءالله کوچ کوزو سخت کار دی دی وایي چې یاره مونږ رالو دلته باغ ته نو مونږ وایي چې مالټې به وشو کوو په خپلو لاسونو باندې او بیا به هغه وخورو خوند به ترې واخلو او دا اوس څه وایي دا واورئ وکیله داسې طریقه کار دی که نه چې دوی دلته کې داسې کار کوي چې دوی چې وایي یاره دلته مالټه نه راکړي دا ټیک د دې ځای نه او دوی د بل ځای نه راوړي او بیا هغه دلته کې اړوي او مطلب دا داسې سچویشن کړی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د جهان صاحب ابجکشن دی او مونږ چې کوم ځای ته دې ځای نه ځان راویستو مونږ وایي چې بهي دې ځای نه وځو او تیمور صاحب وایي چې دوی تیارې مالټې دلته کې راشو کولې دي وښودې دي او مونږ وایي چې مونږ خو به د ونو نه راوشو کوو او وبې خورو دوی وایي چې نه د ونو نه راشو کولی نه شو مونږ دا ډېری لګولی دی د دې نه به خورئ او تیمور صاحب وایي چې دا ډېری چې کوم پروت دی نو دا ماته د پلی نه ښکاري دا چېرته د بل ځای نه راوړي دي نو لحاظه مونږ د دې ځای نه خبره کینسل کړه مخکې ځو بل باغ ته ځو چې هلته کیسه ورسېدو د مالټو باغ ته څنګه چې مونږ غوښتل چې مونږ به په خپله مالټې شکو وکړو نو مخه شانتې وشو راځئ هغه مالټې په خپله خورو راشو کوو او بیا یې خورو اول یې خورو بیا راشو کوو
ماشومتوب کې د ماشومتوب کې د مالټو کار کړی دي دا ډېر ښه پوهېږي چې څوک څه وایي دی دغه کار ماشومتوب کې کړی دا زموږ نایاب ډېر یو نایاب غوندې ملګری دی دلته چې څه شی ورمخکې کېږي دی وایي دا ما په ماشومتوب کې کړی دی بیا هغه بوټی صحیح دی راوشو کوله په خپل لاسونو باندې دا به زیات د خپل خیر دلته جمع کوو په ټوکرې ورته وښیه غل دی هغه ګوره غل نیمه مالک را سره په خپله باندې ګرځي